ما په خپله ښځه باندې شک پیدا شولو. زما ښځې د واده په شپه باندې په موبایل خبرې کولې او خنداګانې کولې، خو زه په هغه ټیم کې خاموشه پاتې شومه. د هغې خلاف ما سره هېڅ ثبوت نه و. ما غوښتل چې دغه هلک ورسره زه لاسنیولی ګیر کړمه. د دې د وجې ما هغه د خپلې زندګۍ نه وویستله او په خپل رور باندې مې الزام ولګولو. خو څو ورځې بعد زما رور مړ شولو او بیا زه د هغه کمرې ته وردننه شومه. ما خپله ښځه سي کړله د هغه په کمره کې. نو زه ډېر زیات حیران او پریشانه شومه. زما ښځې زما د رورو کمیس خپلې سینې پسې نیولی و او د سترګو نه یې بې اختیاره اوښکې روانې وې او ځان سره یې دا ویل چې الله هغه معاف کړي، هغه بې قصوره و. زما قدمونه ودرېدل. په ژړغوني اواز مې پوښتنه وکړه دا ته څه وایې؟ ښځې مې راته را وکتل او په ژړغوني اواز کې وویل ما د ستا د رور واده دپاره دا کمیس تیار کړی و چې زه به یې په تحفه کې ورکوم، خو اوس هغه په دې دنیا کې نشته دی او تا ویلي ول چې هغه په ما باندې غلط نظر ساتي، نو د دې د وجې ما ستا نه ځان جدا کړی و، خو تا په هغه باندې الزام ولګولو او د هغه زندګي دې ختمه کړله. په دغه خبرو اورېدو سره زما مازغه تاو شول او په چغو په ژړا شوم. ما ورته وویل نو تا خو هغه سره محبت کوو؟ ښځې مې را باندې چغه ووهله او وی ویل چې ما هغه سره محبت نه کوو، محبت ما صرف تا سره کوو، خو ستا په ما باندې یقین نه و. زما د لاسه موبایل وغورځېدلو، هغه موبایل چې کوم کې ما ثبوتونه راټول کړي ول. اچانک زما ذهن ته د واده د شپې هغه خنداګانې او هغه اوازونه راغلل. ما زر موبایل راواغېستو او هغه ریکارډینګونه مې راواړول. هغې کې ما د اولنۍ شپې دغه خنداګانې او خبرې اورېدلې چې په دې کې یو اواز شو خورې اوس ما له خوب راځي، سبا به خبرې کوو، په دواګانو کې مې یاد ساته. هغه زما د رور اواز و. زما ښځه په فرش را پرېوتله او په ژړا شوله. ما هغه ته رور ویلي ول تا په هغه باندې شک وکړو او د هغه زندګي دې ختمه کړله. ملګرو دا واقعه ډېره سبق آموز ده. شک یو داسې زهر دی چې محبت، رشتې، انسانیت هر څه ختموي.